ګرانو کتونکو ستړي مسئ ښه راغلاست. د نیمې نړۍ په نننۍ خپرونه کې په سوله او جوړجاړي کې د میرمنو پر ونډه باندې خبرې کوو. په فامیلونو په ټولنو کې که چیرې د څو کورنیو تر مابین جنجال پیښیږي، یا د ماشومانو پر سر یا د نجونو پر سر او یا د نورو ټولنیزو عواملو پر سر، د مشرو میرمنو ونډه څه ده؟ څنګه کولی شي چې د غټو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکولی شي؟ د خپرونې میلمنې مو دي د حقوقو فعاله شریفه، مدني فعاله سهیلا وزیري او دوی ښوونکي، یوه عابده او بله شاله. خپرونه تاسو ته زه نثار احمد احمدي وړاندې کوم. په تالار کې نورې ګډونوالې میرمنې هم ناستې دي، د دوی نظر به هم د موضوع په اړه باندې واورو. له تاسو پیلوم. ښه راغلاست میرمن وزیري. په سوله او جوړجاړي کې د میرمنې پر ونډه وغږېږئ، څه رول لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خدای جل جلاله په تلپاتې نامه تر هر څه د مخه راغلو میلمنو ته او همدارنګه ټولو ګډونوال ته زه خپل سلامونه او نیکي هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست او خوشحاله یم چې بیا یو ځل بیا په دغه پروګرام کې ونډه اخلم. نو که راسو د ښځو پر سولې یا جوړجاړۍ باندې چې اولین نقش چې دی په اسلام کې یا په ټولنه کې هغه ښځه لوبوي، ځکه چې یو ښځه کیدای شي چې یو ښه رهبره اوسي. او که داسې یو مثال، مثلا د مثال په طور یو ښځه کولی شي په یو کورنۍ کې یو ښه رهبره اوسي، هغه کولی شي چې خپل بچیان ښه وروزي او بیا یې جامعې ته تقدیم کړي. سوله خپله چې ده هغه خپله مثلا که په یو هیواد کې سوله یا هغه خپله پر اقتصاد باندې یا پر امنیت باندې په ټولو باندې اغیزه کوي. ښځه کولی شي چې یو ښه رهبره اوسي، ښځه کولی شي چې یو ښه میرمن اوسي او ښځه کولی شي چې یو ښه میرمن. دا چې ښځه په نورو کارونو په نورو فعالیتونو کې څه کولی شي هغه باندې بحث نه کوو، یوازې پر جوړجاړي او پخلاینه او سوله باندې خبرې کوو. که فرضاً چیرې د دوو کورنیو تر مابین ټولنیز اختلاف رامنځته کېږي، د دغو دواړو کورنیو میرمنې د جوړجاړي په منځته راتللو کې څه رول ترسره کولی شي؟ دا خو واضح خبره ده او مسلمه خبره ده چې کله چې په یو کورنۍ کې یا د دوه کورنیو تر مابین داسې یو جوړجاړی په رامنځته کېږي، نو هغه په هغه کې اولین نقش چې دی هغه دغه د کور د مشرانو دی. یعنې که د کور مشر ښه خپل هغه حق حقوق وپېژني او دوی دغه وکړي چې د دوی تر مابین یو سوله راولي، نو دا په هېڅکله په کورنۍ کې د جوړجاړۍ نه راځي. یعنې مشر چې دی هغه ډېر رول لوبوي په یو کورنۍ کې. یا موږ یوازې پر ښځه باندې راسره بحث کوو، دا چې مشر نر دی که ښځه ده، یا که فرضاً د کورنۍ مسؤلیت د نارینه‌وو په غاړه طبعا د هغو په غاړه دی او مشري هم هغه کوي، حتی تر دې چې بیخي نارینه خبر هم نشي د میرمنې خپله جنجال ختم کړي. خو موږ زه هم پر هغه باندې بحث کوم چې ښځه کولی شي، نه یو ښځه مثلا د کور رهبره د مشر ده، ټوله کارونه د ښځې په ولکه کې دي، نه مثلا د اولادو روزنګه د ټوله هغه کار امکانات چې هغه ټول د ښځې په واسطه باندې اجرا کېږي. نو ښځه دلته کولی شي چې یو ښه رول ولوبوي. یعنې دا کولی شي چې دغه شخړه چې د دوی تر مابین راغلې ده هغه کولی شي چې په یو ښه توګه دوی دغه کې سره حل کړي. زموږ په ټولنه کې داسې یوه نمونه راښودلی شي چې مثلا میرمنو د یوې ستونزې یا فرضاً د یوې پیښې د رامنځته کېدو مخنیوی کړي، یو کوچنی جنجال جوړ شوی هغه یې غټېدو ته پرېښی نه وي، جوړجاړی یې کړی، خو هغه داسې کولی شي چې دغه ښځې کولی شي. تاسې یوه نمونه راته ویلی شي، تاسې خپله داسې یوه پیښه لیدلې ده یا ما اورېدلې ده؟ دا خو هر چا لیدلې دي، په هر کورنۍ کې داسې پیښې راځي، خو نو دا خو حتما به مو لیدلي موږ خپله، ځکه چې په یو کورنۍ کې چې شخړې راځي هغه کولی شي چې دغه ښځې مثلا حل کړي، نه چې هغه نارینه خبر نشي او دوی سره کښېني او دغه کوچني جزئي مشکلات چې دي هغه خپل په مابین کې د خبرو د لارې څخه د دوی د تفاهم د لارې څخه دوی کولی شي چې دا سره کښېني او دغه حل کړي. په ټولیزه توګه زموږ اجتماع میرمنو ته د سولې او جوړجاړي په برخه کې په کومه سترګه ګوري؟ یعنې زموږ ټولنه په دې باور ده چې میرمنه کولی شي که بحث هم د کورنیو پر سر وکړو، جوړجاړی او سوله کولی شي. خو دا که موږ وګورو خپل جامعې ته یا خپل ټولنې ته وګورو، خو داسې که یو محدود حق ورکړل شوی، خو داسې ډېر حق نه دی ورکړل شوی ښځو ته د سولې په. یعنې دوی داسې نه وایي چې ښځه به دون، یعنې معنا دون یو
نقش ولوبي چې هغه به ډېر ستونزې حل کړي او څوک داسې داسې فکر کوي؟ مثلا دا زموږ ټولنه دغه رقم ده. یعنی دوی دا فکر نه کوي نه چې ښځه ته ښځه ځکه چې زموږ په ټولنه کې اول خو ښځې ته دونې حق نه ورکوي نه، او دوی داسې وایي چې یو مشکل چې سي هغه نارینه حلوي او ښځه یې نسي حلولی. او دا خو واضح خبره ده، ښځه هم کولی سي، ښځه کولی سي چې د ښه استعداد خاوند ده، یعنی یو ښځه کولی سي چې هر مشکل چې هغه حل کړي. نو دا واضح خبره ده چې ښځه کولی سي چې سمه ده، ډېره مننه. اغلې شریفې سهیلا وزیري وایي چې زموږ ټولنه پر ښځې دونه باور نه لري چې مثلا د سولې او پخلاینې یا جوړجاړي په برخه کې ښه نقش ترسره کولی سي. ته به څه فکر یې ولې داسې ګڼې؟ د اول خو د وزیري صاحب او احمدي صاحب د استادانو د ټولو خوندو په اجازه او ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په اسلامي ټولنه کې خو او خصوصا په افغاني ټولنه کې ښځو ته ډېر رول ورکول سوی دی او ښځې دا رول لري چې کولی سي چې یو سوله تر کورنۍ کې یا په ټولنه کې د سولې د راوستلو په هکله یو ښه رول ولوبوي. ولې؟ ځکه چې ښځه یو خور ده، ښځه مور ده او ښځه میرمن ده. په کور کې چې اوسېږي همیشه په ټولنه کې اول د کورنۍ څخه که شخړه جوړېږي او که سوله راځي په کورنۍ کې جوړېږي. که مور وکولی سي یا خور وکولی سي چې د کورنۍ دغه کوچنۍ کوچنۍ ستونزې حلولی سي یا سوله راوستلی سي، نو هغه کولی سي چې د ټولنې او د جهان په سطحه هم سوله راولي، په هغه کې ګډون وکولی سي. زموږ ټولنه په دې باور ده چې میرمنه په سوله کې ښه رول ترسره کولی سي. دا چې ښځه ترسره کولی سي که نه سي، دا پر دې بحث نه کوو. معلومدار خبره چې زموږ ټولنه کې د ناوړه رسم رواجونو دا شان ته وګورو، هغه ښځو ته دونه رول نه ورکوي چې یعنې ښځې دا کولی سي چې هغه دې په سوله کې ښه رول ولوبوي. یا دغه ټولنه دې ته آماده نه ده چې یو ښځه د نارینهو سره طبعا که یو سوله پروسه یا یو سوله دغه وي، په هغه کې نارینه وي او په نارینهو په منځ کې ښځې ته دونه حق نه ورکول کېږي چې ښځه ولاړه سي په هغه کې د سولې پروسه یا کوم مشکلاتو شی چې وي هغه ښځې حل کړي، ولې نارینه یې حلوي. لیکن که دې ته وګورو چې ښځه کولی سي چې هغه ولې چې که په کور کې دي ورونه فامیل کې پلرونه یا همزامن هغه د دغه مور خبره اوري. موږ په کور کې که مثلا یو سپین سرې یا مشره ښځه وي، هغه د یعنې ته په دې نظر چې میرمن یا ښځې کولی سي چې په سوله پخلاینه کې ښه رول ولوبوي؟ ښه رول لوبولی سي. او په دې اړه د نظر څه دی چې خپله مثلا په کورنیو فامیلونو کې میرمنې اکثریت وخت په خپلو کې په جنګ سره اخته وي؟ دا خو معلومداره خبره، هغه په دې باندې که په کورنۍ کې جنګونه وي د مشکلات رامنځته کېږي، هغه د اقتصادي ذوب دغه څخه چې د ټول په کورنۍ کې اقتصادي وضعیت کمزوري وي او یا هم د تعلیم په هکله چې هغوی تعلیم او یعنې زده کړه او دا شیانو کې مشکلات ولري، نو د دغو شیانو د اساس باندې دا جنګونه جوړېږي. که په کور کې اولادونو ته لپاره ډوډۍ، نفقه او دا شیان نه وي، نو معلومداره خبره ده چې په کور کې به یا خواښې وي، مرندې وي، د هغوی تر مابینځ که جنګ و جنجال کېږي، همیشه د دغو شیانو په اساس باندې کېږي چې اولادونو ته لپاره یا نفقه او شی نسي برابرولی، او که برابرولی سي هغه هم د دوه فامیلې دوه درې موږ پښتانه خلک چې په یو کور کې 30-40 نفر هم اوسېږو، نو په 30-40 کورنیو کې حتما طبعا چې د کوچنیانو تر مابینځ د ښځو تر مابینځ جنګ و جنجال راځي، که په هغه کور کې داسې مشر وي، رهبره اوسي چې ټوله کنټرول کولی سي، نو معلومداره خبره چې ښځه کولی سي او رول لري او هغوی تر تاثیر لاندې راوستلی سي. که زموږ په فامیلونو کې نارینه هم د دوی سره همکاره او همغږه اوسي، د معلومداره خبره ده چې سوله به کې رول یعنې که مثلا اوس چیرې د میرمنو ونډه د سولې او د پخلاینې په راوستلو کې کمرنګه ده، د وجه یې دا ده چې نارینهو دوی ته ونډه نه ده ورکړې؟ معلومداره خبره د ناوړه رسم رواجونه دي چې ښځې نه غواړي چې د یو چا فامیل کې یو خور یو مور یا دا ووځي، هغه د سولې په دغه کې وایي نارینه موږ نارینه یو، موږ خپله کولی سو. او نارینه هم که جوړه کوي، مثلا یو فامیل کې دوه کورنۍ تر مابینځ جنګ راځي، دوی هم د جرګې د په اساس باندې دغه جوړه کوي. نور مشران سپین ږیري راولي، هغه سپین ږیري دغه د کور هغه مشکل شی چې وي هغوی دغه جرګې په اساس باندې دغه د کور مشکلات شی حلوي، یا د مځکې پر سر یو شی چې وي هغه د جرګې په اساس باندې دغه کېږي چې مشران کښېني او دغه مشکل حلوي. سمه ده، ډېره مننه. میرمن عابدې، ستا په نظر زموږ ټولنه د جرګو د مرکو یو لرغونی تاریخ لري چې تل مدام نارینهو د غټو پیښو مخنیوی کړي، حتی په ملي کچه باندې ډېرې غټې پرېکړې کړي دي، حکومتونو د رامنځته کولو جرګې جوړې کړي دي. په خپله په فامیلونو په کورنیو کې په کلو بانډو کې د جرګو په جوړولو کې یا د سولې په راوستلو کې په پخلاینه کې د میرمنو ونډه ولې کمرنګې ده؟ زه به د خویندو ورونو په اجازه باندې دا ووایم چې
زموږ ټولنه ښځو ته دغه نه اجازه نه ورکوي چې دوی په جرګو په مرکو کې ونډه واخلي. هغه مرکې او جرګې چې نارینه ګډون پکې کوي هغه نه یادوم خپله د میرمنو لخوا که داسې جرګې جوړې شي مثلا که چیرې د دوو کورنیو تر مابین اختلافات جوړېږي د ګاونډیتوب په اساس باندې د کوچنیانو ترمنځ د جنجال د راپېښېدو په اساس باندې او یا ځینې نور ټولنیز عوامل دي میرمنې په دې کې څونه برخه لري؟ په دې کې میرمنې بیخي ډېره برخه لري. میرمنې چې کولی سي هغه نارینه نسي کولی. میرمنې که خپل مابینځ کې خپل په همسایتوب کې په ماشومانو سره دا وایي او ماشومان دوی خپل تر مابین جوړ جاړی راولي نارینه هېڅکله نه خبرېږي. سوله تر مابینځ راله او که په کور کې یې هم که ښځې خپل تر مابینځ جوړ جاړی راولي هېڅکله نارینه نه په خبرېږي او دا مشکل نارینه‌وو ته نه ایجادېږي. اوس نارینه‌و خو به د دې مخنیوی نه یې کړی چې ښځې د جنجال د پیښېدو هڅه وکړي یا دې فرضاً که یوه پیښه رامنځته کېږي یوه حادثه کېږي یا دوو کورنیو ترمنځ جنجال کېږي نارینه خو به دا نه وایي چې میرمن دې هغه نه هلوي یا نه وایي. په دې خاطر هم نه وایي چې هغه په دې لا خوشحالېږي چې په کور کې جوړ جاړی او دوی په سم سره کښېني وروڼه یعنې په یوه کاسه په یوه کور کې سره راټول نه او که داسې چې دوی خپل مابینځ کې جوړ جاړی وکړي وروڼه هم سره بیلیږي تر مابینځ یې دښمني او ناخوالې هم راځي نو په دا خاطر باندې نارینه هېڅکله نه غواړي چې په کور کې جنجال مابینځ ته راسي. نو ستا په نظر باندې زموږ په ټولنه کې میرمنو د پخلاینې او سولې په پروسه کې څونه رول ترسره کړی دی؟ بیخي ډېر رول لري. زما په یو څو نظر نمونې راته ووایه. مثال نه په یو کورنۍ کې یوه کورنۍ ده په دې کې 4 یا 5 میندې که دغه میندې خپل په مابینځ کې جوړ جاړی ولري د خوښې احترام ولري او دوی خپل په مابینځ کې یو د بل احترام ولري یو د بل اولاد خپل اولاد وبولي نو د دوی په مابینځ کې هېڅکله جنجال مابینځ ته رانیسي. تا خپله د یوې میرمنې په توګه باندې په خپلې کورنۍ کې چې د نورو ګاونډیانو سره مو یو جنجال راغلی یوه پیښه رامنځته کېږي د هغې د مخنیوي لپاره مو څه هلې ځلې کړي دي او یا داسې پیښه شوې ده چې کله د چا ترمنځ جنجال راغلی د دوو کورنیو تر مابینځ تا هڅه کړې چې هغه جنجال په سوله پای ته ورسېږي؟ بله زه خپله داسې وایم چې د جنجال چې تر مابینځ شوی د نارینه‌وو ته مو دا ویلي دي دا خبره چې تاسې په جنګ سره فیصله کوئ دا کلی مشران لري سپین ږیري لري د هغوی ته دا خبره وکړي دا خبره به په څنګه سي په سوله به تبدیله سي یعنې جنګ څخه به تاسې خلاصه یا به د دښمنۍ څخه یا د نور تاوتریخوالي څخه چې هغه یا تا ووایي یا تا هغه ووایي. میرمن انشاءالله د سولې او د ملي پخلاینې یا فرضاً په سیمه ییزه کچه باندې د جوړجاړي په پروسه کې د میرمنو ونډه څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو او د اغلو میرمنو په اجازه په لومړی قدم کې باید موږ د سولې په هکله ووایو چې سوله خپله څه معنا لري. سوله یوازې دا نه دی چې امنیت دی یوازې د امنیت په معنا نه ده. په کورنۍ کې که چیرې د ژوند هغه ټول هوساینې او اسانتیاوې کورنۍ ټول وګړو ته برابر سي دا خپله یو سوله ده. مثال په ډول که چیرې مور خپل اولادونه په ښه توګه وروزي د هغو د تربیه په هکله او پلار د خوراک او پوشاک او نورو اساسي معیارونه چې باید په یو کور کې وي هغه ورته برابر کړي دا خپله سوله ده. نو راځو پر دې باندې چې ښځه دلته څه ونډه لري یا د ښځې آیا ښځه په دې کې کوم رول لري که یا زموږ ټولنه چې ده د ډول ډول خلکو او د ډول ډول طبقو څخه جوړه سوې یعنې په هغه کې هم داسې کسان شته چې د هغو او هغه پوهه په لوړه کچه ده او ځینې دي چې په ټیټه کچه ده. نو هغه کورنۍ چې پوهه لري او په دې باور لري چې په کورنۍ کې که د ښځې او د نارینه تر مابینځ یو تفاهم وي په هغه کور کې حتمي سوله راځي. خو که داسې چې ښځه د نارینه بې اجازې خپل پر سر باندې د کور په هغه ټولو کارونه او مسؤلیتونه چې د دې پر اوږو یا دا په هغې کې مسؤلیت لري هغه خپل پر سر ترسره کړي او د خاوند نظر ته ونه ګوري د نورو مشرانو نظر ته ونه ګوري دا معلومداره خبره ده چې سوله به نه وي موجود. او که نارینه هم دغسې چې
ښځې ته داسې په ټیټه سترګه وګوري چې ته ناقص العقله یې خدای نخواسته. او زموږ په ټولنې کې اکثره خلک په دغه باور دي وایي ښځه ناقص العقله ده، یعنې ښځه نشي کولی، ښځه صرف د کور ده. خو په دې باور نه دي چې دا ښځه په کور کې چې ده د اولادونه په کور کې روزل کېږي. ښځه مور ده، مور چې خپل اولادونه په ښه توګه ونه روزي او ټولنې ته یې تقدیم نه کړي، خو دا معلومداره ده چې سوله به په هغه کور کې نه وي. نو هغه اصلي زما خپل شخصي نظر دا دی چې اصلي رول په سولې کې، د سولې په راوړلو کې ښځه لوبولی سي. دا چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډه دونه مهمه ده، ولې په ملي کچه باندې له میرمنو ګټه نه ده اخیستل سوې د سولې په روان پروګرام کې؟ یوه خبره دا ده، یعنې باید موږ تاسو په واقعي سترګه ورته وګورو. ښځو ته په دا اوسني دولت کې ښځو ته هم برخه ورکول سوې ده او ښځو ته بار بار ویلي دي، ښځو څخه یې غوښتنه کړې، خو متاسفانه موږ دغسې ځینې ښځې لرو چې د ځینې هغه ناسم رسم او رواجو په اساس یا په خپله دوی دا توانایي په ځان کې ویني، خو دومره جرأت نه کوي چې دا د سولې په پروسې کې دوی ونډه واخلي. دغسې ژوندی مثال درته وایم، خپله موږ لیدلي، زه یو ښوونکی یم په مکتب کې، یعنې د یو جزئي موضوع پر سر باندې ښځې یو د بل سره تفاهم نه کوي، خو دا د دې باعثه کېږي چې شخړه په منځ کې راسي، یا دغه زده کوونکي تر مابینځ د یو موضوع یا یو مشکل جوړېږي، خو هغه که چیرې موږ په هغه اسانه لاره، په هغه اسانه طریقه حل کړو، ضرور به دې ته نه وي چې په دې کې نارینه خبر سي یا کورنۍ خبر سي. خو متاسفانه موږ خپله هم په دې کې کمزوري، دا خبره نه باید ټینګه کړو چې نارینه موږ ته ونډه نه راکړي یا نارینه پر موږ باندې ظلم کوي یا جبر کوي یا هغه موږ ته سته دغسې کسان سته، خو ښځې هم دي. ښځې باید په خپله دا توانایي او استعداد په ځان کې وویني، هغه څه چې دوی ته ورسپارل کېږي او په هغه کې غوښتنه کېږي، دا اوس د سولې په پروسې کې سته، ډېرې خوندې سته او د هلمند ولایت ته هم سته، خو متاسفانه دوی خپل هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هغه په ښه توګه سرته نه رسوي. دا معلومداره خبره ده چې نارینه هم زړه یې تور سي، وایي دوی هغه وظیفه چې لري هغه ولې دوی په خپله دا کار نه اجرا کوي، خو ځي اشتراک پکښې کوي، مګر هغه څه چې د دوی پر اوږو دي، هغه مسؤلیت، هغه څه چې د دوی څخه غوښتل سوي دي، هغه په ښه توګه سرته نه رسوي. سمه ده، ډېره مننه ګرانو کتونکو. تالار ته به ورسو، د ګډونوالو نظرونه به د سولې په پروسه کې یا د سولې په برخه کې د میرمنو پر ونډه واخلو. تاسو مهرباني وکړئ د سولې یا د جوړجاړي په برخه کې د میرمنې پر ونډه باندې خبرې وکړئ. ښځه څنګه کولی شي چې یو راپېښ شوی جنجال مخنیوی وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې خو کېږي چې اوس په یو دوه فامیل کې مشکلات راسي او دغه ښځې په خپله خپل مشکلات حل کړي، او داسې نه چې نارینه خبر سي یا ورور خبر سي یا پلار خبر سي. موږ خپله واقعا درته وایم چې زموږ خپل په فامیل کې زما د سړي په مابین ښه مشکلات، ډېر غټ مشکلات په مابین چې هسې بیخي د ځوانانو قتل راغی په مابین. دغه ونه کړ چې دغه ښځو خپل په مابین کې خپل مشکل سره حل کړي. نارینه په خبر سو، نارینه سره وخوړل سوله، بندیان سوله، مشکلات مو ډېر سولو. داسې نه سو چې اوس دوی خپله سره کښېنستلي وای، هغه ورته وویل راسه ما او تا خپله سره سوله وکړو، دا نارینه به خبر نه کړو. دوی ولیا داسې دي داسې دي باره، نو دوی نور مشکلات سو، که دوی اوس دوی خپل مشکلات حل کړي، دوی مشکلات به دوی ته نه راتلی. که چیرې دا میرمنو دغه جنجال رفع کړی وای، تاسې په څه باور دا ستونزه به دغونه غټه سوې وای چې تاسې ورته نو موږ ورته باندې راټول سولو، ورته ومو ویل برمرکه سولو چې داسې مه کوئ، نارینه مه خبروئ، تاسې خپله دوه نفره یاست یا دوې خوندې یاست یا مثلا دوه یوڼې یاست، خپل سوله په خپله سره وکړئ، یا مثلا مشره خور کښېنوئ یا مشره مور کښېنوئ یا مثلا یور مو کښېنوئ، خپل مشکلات سره حل کړئ. دوی سرزوري وکړه، نه مشکلات یې خپله سره حل نه کړه، مشکلات یې ښه غټ کړئ، باره یې نارینهو ته ورکړئ. نارینه هم سره قتل سره ورسول چې بیخي نو ډېر مشکلات سره، که دوی اوس خپل مشکل سره حل کړي، دونه غټه مشکلات نه رسېدی موږ ته. دا چې میرمنې په داسې یو مسله کې چې د راتلونکي لپاره د قتل سبب کېږي خپل ونډه نه ترسره کوي او سوله نه کوي، وجه څه ده؟ نو یې نه کوي، نو هغه باندې زور سوله، نو دا بله مېرمنه خپل پر دا بلې مېرمنې باندې زور سوله، و زه مشکل نه در سره حلوم. ډېره مننه، تشکر. مهرباني وکړئ خپل ځان را معرفي کړه، ستا نظر هم اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګډون کوونکو په اجازه زه فهیمه یم، د لښکرګاه ښار اوسېدونکی. د سولې او پخلاینې په پروسه کې یا په برخه کې د میرمنو ونډه څومره مهمه ده؟
د سولې په پروسه کې د ښځې ونډه ډیره زیاته ده. که ښځه په پوه سي او ښځه خپل رول ولوبوي، هغه ښځې چې پوهه لري یا سواد لري، احساس لري، درک لري، هغه کولی سي چې خپل د فامیل څخه کله چې خپل اولاد په تربیه کې غفلت ونه کړي، هغه ښځې چې خپل د اولاد په تعلیم او تربیه کې غفلت ونه کړي، یعنی اولاد داسې وروزي چې د جنگ څخه همیشه دا باید د جنگ څخه لیرې اوسي. هغه خو هیڅ مشکل نشته، یعنی ټوله په سولې کې ژوند کوي. او هغه کسان چې اولادونه یې ناپوه دی او همیشه د جنگ او جګړې سره لاس ګریوان وي، هغه هم کیدای سي چې د ښځو په ښځه کیدای سي چې هغه د سولې لارې ته راوولي، یعنی د جنگ سره راوګرځوي، یا په دې خاطر چې د ښځه خپله مور ده په یو فامیل کې، مور ده، لکه وزیري صاحب چې وویله یو رهبر ده په فامیل کې. د ښځې خبره اولاد ژر مني، د پلار تر خبرو د مور خبره ژر منل فرضاً داسې چې په عمومي توګه په ملي کچه د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډه دومره مهمه وي، نو بیا خو سړی چې د افغانستان او ټولنې ته ګوري، دلته میرمنو دغه خپل ونډه نه ده کارولې، یعنې دغه مسؤلیت په سمه توګه سرته نه دی رسولی. که یې داسې کړي وای نو بیا به له ځینو کورنیو داسې کسان نه روزل کېدای چې هغوی د جنګ او جګړې ته زړه ښه کوي. دغه ناپوهي ده، د حقوقو نه پیژندل دی، ښځې ته ونډه نه ورکول دی. داسې یعنی زموږ په ټولنه کې خپله مرڅالاري ده، د اوس ټولنه کې زیاتره مرڅالاري ده. ښځې ته حق نه ورکوي چې په کور کې خپل نظر وړاندې کړي، د ښځو نظریاتو ته درناوی نه کیږي. نو په دغه خاطر ښځې بیچارهګان داسې ځانونه یې دغه کړی، خپل رول هم نسي لوبولی، یعنې وایي خبره مې ځای نه نیسي، که وکړم هم خبره وکړم هم خبره مې بې ځای ده. په دغه خاطر دوی ځان دغه کوي. او بعضې فامیلانو کې سته چې ښځه د جزوي خبرې څخه لوی شر جوړوي، د ښځه د منبع، مګر بعضې وخت کیدای سي کله چې شر جوړولی سي، لوی غټ شر هم په جزوي خبر حلولی هم سي ښځه که خپل رول ولوبوي. نو ښځه اولینه منبع ده د سولې په فامیلو کې. سمه ده. ښه مهرباني وکړئ، ستاسې نظر به خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نفیسه یم، د لښکرګاه اوسېدونکې. د سولې پر پروسه چې خبرې کوو چې د میرمنو ونډه دومره پکې مهم هم ده، نو بیا ولې د میرمنو دغه خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته نه دی رسولی؟ په فامیلو کې که په فامیلونو کې په فامیلو کې همیشه ښځه کولی سي چې مثلا کوي مداخله کوي خپل په و زیاتره ښځه مثلا یو خواښې ده نه دویم ژوند سره جنګ کوي دا کولی سي چې په مابینځ کې سوله راوړي یا دویم ژوند جنګ سره کوي خواښې سوله سره راولي او که یوه خواښې دویم ژوند په شر سره اچوي یا داسې متاسفانه چې شاید چې بیخي کم وي هغه ښځه خواښ هم کوي هغه یو څه ناپوهي پکښې کې ده یا مثلا عدالت نه کوي شاید چې شر واچوي ولې خوشبختانه ډېرې ښځې خواښې شته چې په مابینځ کې مثلا د دوی اولادونه د دوی سره جګړه وکړي او شی وکړي مثلا فرق په دې کې نه راوړي چې یو ته ښه ناز ورکړي دلته په دې باندې ډېر ټینګار اوس چې ښځه بیخي د سولې بنسټ ښوونکې ده ځکه هر فامیل ښځه روزي نو که خپل فامیل د سولې خوښ فامیل جوړ کړي د راتلونکي دپاره هغه داسې اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي چې له جګړې څخه نفرت کوي که چیرې داسې نو بیا ولې په اکثرو کورنیو کې خپله مېرمنې په جنګ په شر سره اخته دا مېرمنې چې دي دا د ناپوهي کچه لوړه ده په دې خاطر چې ښځه نسي تعامل نسي کولی یو دا جنجالونه او شخړې یوازې په هغو کورنیو کې چې هغه یا نالوستي یا جهالت پر خپلوي اکثر بلې و اورېدلې مې چې په ښه بیا چې مېرمنه دومره مهم رول ترسره کوي په ملي سوله کې ولې د مېرمنو څخه څومره چې مهمه ده هغومره ګټه نه ده اخیستل شوې په ملي سوله کې زما په نظر کې مثلا برخه اخلي ولې خپل نظریات نه بیانوي په دې خاطر چې ولاکه چې نیخه چې بیریږي که یا مثلا زموږ د رسم رواج دی داسې نه دی نه تر اوسه مو نه دی اورېدلی چې یو ښځه په سوله یا په جګړو کې خبرې وکړي او په سوله په باره کې خبرې وکړي ډېره مننه ستاسو په نظر باندې د سولې په راوستلو کې که په کورنۍ کې که په سیمه ییزه کچه او که په ملي کچه د ښځو ونډه څونه مهمه ده بسیار زیاد مهم است از مرد کرده برای زن مهمتر است چرا که زن اینطور است که تمام فامیل مرد اطفال زن بسیار یک کار زیاد مهم میکنه اگر زن خوب بود مرد خوب است
اگر زن خوب نبود شر انداخت حوصلگی نکرد بی‌حوصله اطفالش هم از بین میره شوهر هم میره جامعه هم میره یعنی که مثلا چیرې په اکثرو کورنیو کې جنجالونه ډېر پیښیږي تاسې وایاست که ښځه ښه وه جنجال به نه وي او که ښځه نه وه ښه جنجال به وي نو دا خو مو خپله ومنله چې یعنې ستونزه په مېرمنو کې ده اوس ته بی‌حوصله دی په دې خاطر چې خواهشات ډیر دي خواهشات هغه بیچاره نسی میړه نسی پوره کولی د دې جنجال ډیر دی میړه مجبور چې په دې ماینه وږي مرد مجبور دی پر دې بل کوشنی راوړي د دې بیا بیخي حساب خراب سي اما شاید چې با حوصله زن که با حوصله باشه بچین پشتو نمیتونم گفته زن که با حوصله باشه شوهرش هم خوب است اولادش هم با تربیت است او مادر یک ممتاز است صلح خود به خود دو خانه می د جامعه صلح میه دلته خو ډېر ټینګار وسو یا تاکید وسو چې مېرمنه په ملي او سیمه ییزه کچه د سولې په برخه کې مهم رول ترسره کولی سي او تاسې بیا پر جنجال پیښېدلو باندې ډېر تاکید کوئ نو که داسې چیرې وي ولې له مېرمنو څخه ګټه نه ده اخیستل سوې یا په ملي سوله کې یا په محلي سوله کې یه خود افغانستان دیگه می رواج است بچیم همین رواج که زن چی نمیته موقف نمیته و رای قدرت نمیته نمیخواد که زن پیش بره این خود افغانستان مردم خود ما خراب است پښتو ته پرسیزه سمه ده زموږ خپل خلک زموږ خپل وطن وال خراب دی نه غواړي چې مکتب د مخه لاغوي نه غواړي چې نمیخواد که اولاد ما پیشرفت کنه نمیخواد جامعه ما پیشرفت کنه نمیخواد میخواد که مثلا اول خود ما میگه باید همسایه ما کس یاد نگیره باید ما یاد بگیرم اولاد از پیش نره باید اولاد نه این بسیاری گپ نه به عقلی است باید ما شما تنها به خود کوشش نکنیم با جامعه کوشش کنیم با همسایه های خود کوشش کنیم با وطن های خود کوشش کنیم ما باید اینمی چی را داریم ما سمه ده ډېره مننه بیا هم ښه راغلاست له خپلو مېلمنو سره پاتې خپرونې کې بحث کوو دلته خو ډېر ټینګار کړي چې مېرمن سهیلا وزیري چې مېرمنه د سولې په برخه کې او یا د جوړجاړي په برخه کې مهمه ونډه لري او عین شکل زموږ په ټولنه کې له ښځو په کورنۍ په فامیلونو کې جنجالونه هم ډېر د ښځو له لاسه پېښ شوي دا ټولنیز و اجتماعي جنجالونه او پیښې نو بیا څنګه په ډاډه زړه باندې تاسې داسې ویلای چې مېرمنه د سولې په برخه کې مهم رول ترسره کولی شي په داسې حال کې چې مېرمنې په کورنیو کې په خپلو منځونو کې خواشي او مژور وها او دا په جنجال سره اخته بسم الله الرحمن الرحیم خوند خو ډېر ښه نظرونه وړاندې کړله دا خو واضح خبره ده نه چې مثلا په یو کورنۍ کې که هر څه مشکلات پیښیږي د ښځو تر مابین هغه یو ښځه کولی سي چې دغه کې سول راولي او د یو ښه رهبر واوسي نو زما خپل پیغام ټولو خوندو ته دا دی چې دوی باید هر کورنۍ کې چې دی مثلا دوی ژوند کوي اول خو دا چې باید پر یو کوچني مسایل باندې دا خبره و نارینهو ته راجع نه کړي دوی خپل په مابین کې هغه مشکلات سره حل کړي او دوی کولی سي چې هغه نارینه خبر نسی او دوی خپل هغه ټوله مشکلات حل کړي نو له کورونو د باندې که هر ډول پیښه رامنځته کېږي ملینې تر ډېره نارینه وي که مثلا مېرمنه خپل اولادونه ښه وروزي ښې تربیه کړي ټولنې ته سم سوي یا اصلاح سوي وړاندې کړي فکر کوئ چې د پیښو مخنیوی به په ټولنه کې څومره وسي یعنی دا بیا هم دا خبره تکرار راځي چې موږ تر مخ هم دا خبره تکرار کړل چې هر کورنۍ هر مېرمن کولی سي چې خپل اولادونه په ښه توګه باندې وروزي ځکه چې هغه اساسي عمده هغه اساسي ټکی چې دی هغه د کور څخه هغه تربیه روزنه کیږي دا دی اوس موږ وینو چې دغه مثلا د زموږ هیواد چې داسې یعنی دا جنگ او جګړې او دا کیسې پکښې دي که زموږ د سواد کچه لوړه وای او موږ د خپل خویندو ته یا د لوڼو ته دغه حق ورکړی وای چې دوی مو په ښه صحیح توګه تربیه کړې وای او دغه ښځې ته موږ هغه پوره خپل حق دې ترلاسه کړی وای نو دغه مېرمن به یو کامیابه مېرمن وای ځکه چې اوس موږ ګورو یو محدود کسان دي چې هغه سوادداره دي او هغه خپل هغه بچیانو ته مثلا سمه روزنه ورکوي نه چې هغه سبا ورځ به جامعې ته تقدیم سي هغه نه د جنګ نه مثلا د یو بل شي د دیو دغه طرفداري نه دوی صرف هغه کار کوي چې هغه مثلا د ټولنې په فایده کې او بل خبره دا ده چې ټولو ته باید دا وویل سي چې اولینه تربیه اولینه روزنه چې د هغه د کورنۍ څخه اخیستل کیږي او خصوصا هغه مېرمنې چې په کور کې د هغه د زیاتره خپل پر هغه لوڼو باندې یعنی پر نارینه او پر هلکانو خو هم باید ډېر ټینګار وسي اما دغه نجونې دي د سواد د کچې څخه بې برخه نه پاته کوي ځکه چې یو ښځه کولی سي چې یو ښه اساسي رول ولوبوي په جامعه کې خپله ستا د یوې مېرمنې په توګه باندې تقاضا څه ده او د خپلې کورنۍ جوړښت یې څه رقم کړی دی
که زه دا درته ووایم ډېر به تاسې به شاید باور ونه کوي. زه خپله یو مور یم او زه خپله مکمل ټوله واک او اختیار چې دی هغه زما خپل په لاس کې دی او ما خپل اولاد چې روزلی دی ما خپل یعنې د دوی دپاره زه هم پلار یم هم مور یم. یعنې که د باندې کارونه مې هر څونه ترسره کړي په کور کې هم زه د دوی سره مشورې ښه ورکوم. خصوصا زه به یو مثال درکړم چې زما یو زوی و تقریبا نو دی د 12 صنف چې فارغ سو زما په مشوره باندې دی ما ورته ویله چې ته هر څه کوې د په IRG کې کار ونیوئ تقریبا ښه ډېر معاش یې ورکوي $1000 معاش و. نو ما د هغه ځای سره ویستی او ده ته مې وویله که ته تعلیم وکړې او ته خپل دغه سواد یا سواد کچه لوړه بوځې نو ته کولی سې چې بیا په آینده کې دا پیسې چې اوس کور ته راوړې دا زموږ د لاسه ځي او موږ هېڅ هم په دې نسو کولی. نو دی مې تشویق کوي یعنی باور وکړي چې خو نو دغه اولاد ته چې هره مور د اولاد سره خواري وکاږي دا بیا ځای نه ځي. زه دا تاسو ته واده در کوم. او بله خبره دا ده چې هر څوک خپل د اولادو سره کوشش وکړي هغه حتما نتیجه یې ویني. نو زموږ هم دغه توصیه ده د یو مور په صفت باندې د یو خور په صفت باندې زه ټولو ته دا توصیه کوم چې تاسې غفلت مه کوئ د اولادو په روزنه کې خصوصا د نجونو په روزنه کې دوی باید ډېر دغه وکړي ټینګار وکړي چې دوی باید هغه نجونې چې مثلا مکتب ته باید واستوي د دوی په هغه سوادو په دې کې باید ډېره پاملرنه وکړي. کور دې ودان. اغلې شریفې د دوی څرګندونې او د ګډونوالو څرګندونې دې واورېدې دا چې میرمنه د سولې بنسټ ایښودونکې شمیرل کیږي ځکه میرمنه د خپلو کورنیو خپل فامیلونو څخه ټولنې ته اولادونه وړاندې کوي نارینه وړاندې کوي او هغه د ثبات د راتلونکي سبب ګرځېږي. ټولنه هم په دوی آباده ده. که فرضاً میرمنې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي ټولنې ته داسې ځوانان وړاندې کړي چې هغه له شرخوښۍ او له جګړې او له جنجاله څخه نفرت کوي نو څومره به په ټولنه کې هر ډول پیښه که رامنځته کېږي مخنیوی به وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. که په یو ټولنه کې اول امنیت مهم دی که امنیت وي اقتصادي حالت ښه وي د یو ټولنې په هغه ټولنه کې مکتب تعلیم تربیه وي کار او کسب وي د ځوانانو دپاره د ښځو دپاره نو معلومداره خبره چې په هغه کې به ټولنه کې به سوله وي امنیت به وي. خو مثلا که اوس موږ د ښار او د کلي ژوند سره پرتله کړو اوس په ښارونو کې کوي د ځوانانو دپاره د نجونو هلکانو دپاره د ښځو دپاره کار شته کسب شته او ته هغوی خپل تعلیم ته ادامه ورکوي پوهنتونونه دي مکتبونه دي سهار که هغوی پورته کېږي هر یو خپل په کار پسې ځي. په کور کې داسې څوک نشته چې هغوی جنګ وکړي لکه یو کوچنی یم دی هغه په کودکستان ته استول کېږي هغه ځي کودکستان ته هر یو مصروفه دی. که د کلي ژوند ته وګورو سهار چې که تاسو په یو کور کې وګورئ 15 څلور 5 ښځې په یو کور کې دي معلومداره خبره چې د هغوی اقتصادي حالت ضعیفه دی په کور دپاره ماشومان دپاره هغه نفقه او خوراک او پوشاک دا شیان نور ته برابریږي. نو په یو نفر کې ویني 4-5 ښځې هم لري د هغوی تر مابینځ د ښځو تر مابینځ فرق کول د ماشومانو تر مابینځ فرق کول دغه معلومداره خبره چې بې اتفاقي رامنځته کېږي. کله چې بې اتفاقي رامنځته سو هغه جنګ جنجال جوړېږي. که نارینه و حاکم وي چې ښځو تر مابینځ فرق رانولي ښځو ته په یو سترګه وګوري او ښځې هم د جرأت کولی شي چې د کور حاکمیت په لاس کې واخلي د خپلو ماشومانو ښه روزنه او ښه تربیه هغوی ټولنې ته ښه ماشومان وروزي د اماده کړي. دلیل څه دی چې ځینې کورنیو خپل اولادونه ښه نه دي تربیه کړي؟ د هغه ناپوهي ده چې هغوی نه دي په مثلا د کور کې که یو ښځه مکتب کې یا معلم یا تعلیم ولري هغه معلومداره چې هغه خپل اولادونو ته ښه تربیه ورکولی شي. او که په یو کلي کې وي هغوی خپله د اولادونو په روزنه کې هغوی بوخت خپل په کارونو باندې هغوی د کور ژوند زندګي دوغنده وخت نه لري چې هغوی خپل ماشومان وروزي. حتی اولادونه هغوی که وګوري دومره وخت نه لري چې هغوی ته د شیدو اماده کول یا د هغوی د خوراک شی ورته اماده کړي ولې چې هغوی د کور د فامیل لپاره ډوډۍ شی اماده کوي د کور حیوانات هغوی حیوانات روزنه او شی هم د دوی په غاړه ده. نو حتی دوی دوغنده وخت نه لري چې خپله یو ګوله ډوډۍ هم وخوري. نو هغه چې 50-60 نفر په یو کور کې نو هغوی څنګه به خپل اولادونه وروزي څنګه به هغوی دپاره یو ښه زمینه د اولادو د درس او تعلیم دپاره برابره کړي هغوی نشي کولی. بله ستا خپله غوښتنه له ټولنې څه ده له میرمنو څه ده؟ د میرمنو څخه مې غوښتنه دا ده چې ټوله خویندې په یو اتفاق اوسي یو د بل احترام وکړي او د ښځو د یا خویندو د اولادو د فامیل کې د 2 نفرو تر مابینځ فرق رانولي. که کله فرق نه وي نو معلومداره خبر چې بې اتفاقي به هم نه وي جنګ و جنجال به هم نه وي او خپله ښځې دا استعداد لري دا
تواني په ځان کې لري چې دوی وکولی سي چې د فامیل تر مابینځ د ټولنې او د کلي تر مابینځ جوړه او سوله دوی کولی سي چې راولي. مثلا زیاتره موږ کوي ښځو ته ډېر احترام کوي نارینه فامیلونه که یو ښځه یو مشره ښځه وي سپین سرې وي په کور یا ټولنه کې په یو شي باندې جنګ وي هغه مشره ښځه که کله ورځي هغوی د تر مابین سوله راولي هغه د ښځې د احترام په خاطر باندې سوله کوي او دغه جنجالونو شیان چې وي هغوی ترمنځ یعنې ایسته کېږي جنګونه د منځه ځي. ډېره مننه. دا چې میرمنه د سولې بنسټ یا اساسي ښوونکې شمیرل کېږي نو څومره مهمه ده د افغان میرمنو لپاره چې خپل اولادونه ښه تربیه کړي، دا چې د دوی د اولادونو تربیه مستقیما له سولې سره او له جوړجاړي سره تړاو پیدا کوي؟ د ښځې رول په جامعه کې بیخي ډېر دی. که د خپل اولاد ښه تربیه کړي د هغه څخه او هغه ټولنې ته واستي یا په ټولنه کې هغه ښه کارونه سرته رسي. یعنې په چې مور ښه تربیه کړی د مور هغه نه خیانت کوي نه د چا حق خوري او نه په چا باندې زور ظلم کوي. د ښځې رول اول تربیه د زانګو څخه شروع کېږي. مور چې د زانګو څخه خپل اولاد په ښه طریقه وروزي هغه نه په کور کې نه په کلي کې او نه په جامعه کې دې ته جنجال نه راوړي. بله. او په ډېر شمېر کورنیو کې جنجالونه له ښځو راولاړ شوي. ولې؟ هغه د یو خو زه وایم چې یو د بېسوادۍ هغه ده او بل د نیستۍ ده. د نیستۍ په وجه باندې هم په کور کې سره ډېری هغه وایي زما اولاد ونه خوړه هغه وایي زما اولاد ونه خوړه په دغه باندې د دوی جوړجاړی یا زما اولاد ته دا شی رانوړه هغه وایي زما اولاد ته دا شی رانوړه په دغه باندې جنجال. د یوې مېرمنې په توګه ستا تقاضا څه ده په دغه موضوع کې؟ زما تقاضا دغه ده چې باید دولت و ځوانانو ته کار پیدا کړي. نه ځوانانو ته د کار په اړه خبرې نه کوو، د میرمنو پر موضوع باندې په دغه موضوع کې ستا نظر څه دی؟ څه غوښتنه لرې؟ زه غوښتنه دغه لرم چې اول باید سوله راسي چې د ښځو لپاره هم کار پیدا سي. نه هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري او د دوی تر مابین سوله خو له ښځو شروع کېږي، د کار موضوع خو نه ده، د سولې موضوع ده چې یعنې څه غوښتنه لري فامیلونو او کورنیو ته چې میرمنې د جنجال د راکمېدو هڅه وکړي. که مثلا یوه پیښه وسي هغه پیښه سبا غټېږي مخکې تر مخکې شنډه سي مخنیوی وسي. ښځې باید یو بل ته احترام ولري، یو د بلو خبرې په غور سره واوري او یو د بل خبرې غټې نه کړي، خپل تر مابین ځای هوارې کړي. ډېره مننه سیده. ستاسو په نظر باندې ولې په زموږ په ټولنه کې مثلا ډېر شمېر نارینه یا فرضاً خپله مېرمنې او ځینې کورنۍ په دې نظر دا چې موږ پر سوله باندې خبرې کوو یا پر جوړجاړي باندې خبرې کوو نو دا موضوع هم تړاو ورسره لري، ډېری په دې نظر چې ښځې یا شر جوړونکي دي یا شر رامنځته کوونکي دي یا جنجال جوړونکي دي. دا نظریه ولې دلته موجوده ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو هغه اصلي اساسي مشکل چې دی موږ په ټولنې کې د ناسم دود او رواجونه دي او یو دغه عادت یا دغه خبره په اکثرو کورنۍ کې شته چې وایي ښځه بس شخړه منځته راوړي او په سولې کې دا هېڅ رول نه لري. یعنې په دغه عقیدې او باور دی چې دا یو ناسمه او غلطه عقیده ده. د ښځو په منځ کې هم دا نظریات شته. په یو کور کې مثال په ښځې خپل ترمنځ جنجالونه کوي ځکه دا نظریه موجوده ده. د ښځې خپل په منځ کې جنجالونه پر څه خاطر کوي؟ په دې خاطر کې چې یو خو نارینه چې کمزوري په یو کور کې زما خپل په نظر نارینه چې کمزوري ښه مدیریت نشي کولی، مدیریت سم نشي کولی، په دې خاطر نر د کور مشر دی او مشرتوب د پر غاړې دی. باید دغه زمینه ورته مساعده نه کړي ښځو ته چې دوی جنجال وکړي. جنجال هېڅ ښځه په دې نه ده، مسؤلیت بیرته د نارینه په غاړه شو. ښځه په دې نه ده خوشحاله چې په کور کې یا اولاد جګر خونی یا خفایي یا دا په خپله خفایي یا نارینه خفایي. حتمي به یو دلیل وي. که چیرې هغه دلایل دوی وڅېړي هغه مشکلاتونه چې د
دغه شخړې لامل کېږي هغه د منځه یوسي. باید په دې باور ولرو چې هیڅ وخت په هغه کورنۍ کې سوله د منځه نه ځي. نو هغه خواهشات چې یو حد پورې امکان لري هغه خواهشات یې ومني او په ټیټه سترګه ښځې ته ونه ګوري، حتمي به سوله راځي. که داسې چې وایي ته د هیڅ کار نه یې، صرف په کور کې کښېنه، اولادونه روزه، او اوس دا زموږ په جامع کې داسې فامیده کورنۍ هم شته، ښځه د نارینه تر څنګ سم کار کوي، هم په کور کې هغه خپل مسؤلیت ادا کوي، هم د کور د باندې خپل وظیفه او مسؤلیت، یعنې د کور په اقتصاد کې هم هغه رول لري. نو بیا هم د فامیل لخوا دا تحریکېږي، دا دې ته د کار دغه نه ورته پیدا کېږي، برابره کوي، پر هغه باندې هم فشارونه شته. یعنې باسواده کورنۍ دي، پوهه کورنۍ دي، خو بیا هم دغه یوه خبره یې ټینګه کړې چې یا موږ پښتانه یا د افغانستان یو، په موږ کې دا دود او رواج نشته. هغه ناسم دود او رواجونه ټینګ کړي دي، پر هغه باندې دوی ولاړ دي، عقیده لري، خو په دغه باور او عقیده نه لري چې ولې ښځه چې د باندې ولاړه سي د اسلامي چوکاټ کې خپل وظیفه سرته ورسوي، د کور او اولاد او د خاوند دپاره هغه معاش، هغه پیسې چې دې راوړي. نو په دې هم باید باور ولري چې ښځې کې دا توانایي شته، ښځه کولی سي سوله هم په کور کې راوړي، هم په ټولنې کې، هم خپل په هیواد کې. ستا خپله د یوې مېرمنې په توګه غوښتنه څه ده؟ زه د ټولو خویندو او وروڼو څخه دغه هیله لرم چې راسي لاس سره یو کړو، دا منفي نظریات او منفي ټکي چې دي دا د منځه یوسو، دا زموږ خپل په لاس کې ده. که چیرې موږ وغواړو چې اول په کورنۍ کې سوله راوړو، تفاهم او اتفاق ولرو، یو د بل نظریاتو ته احترام کښېږدو، په دې باور اوسئ چې حتمي په کور کې سوله شته. که په چیرې یو کورنۍ کې سوله وي، هغه اولادونه یا هغه کسان چې په کور کې ژوند کوي هغه په جامعه کې یا په ټولنې کې هم کولی سي چې د شخړو مخنیوی وکړي، نور خلک سولې ته وهڅوي یا تشویق کړي. نو په ټولنې کې چې سوله وي، حتمي به په هیواد کې هم سوله راځي. او که چیرې موږ خپل ځان ناتوانمنده وبینو چې دا توانایي په موږ کې نشته، نسو یې کولی، نه کېږي، امکان نه لري، دا خبرې مو ټینګ کړي، نو په دې معنا چې سوله بل څوک هم موږ ته نه راوړي، چې موږ خپل له ځان څخه پیل نه کړو، بل څوک هم زموږ غم نه خوري. باید سوله اول د کورنۍ او وروسته د ټولنې او د هیواد څخه شروع شي. ډېره زیاته مننه کورودان. ګرانو کتونکو، د نن په خپرونه کې مو د سولې او جوړجاړي په برخه کې د میرمنو پر ونډه خبرې وکړې. میرمنو تاکید وکړي چې ښځې کولی شي چې په دغه پروسه کې مهم رول ترسره کړي. دا چې تر اوسه ولې ښځو رول په دغه برخه کې نه دی څرګند شوی، ځینې عوامل یو شمېر رواجونه او د نارینهو لخوا د ښځو پر ونډه باندې بندیز لګول دي زموږ په ټولنه کې. د خپرونې میلمنې مو د حقوقو فعاله شریفه، مدني فعاله سویلا وزیري، دوی ښوونکي یوه عابده او بله شاله. دا خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر بیا د خدای په امان.